وخت په خیر، تاسې د خبریال له یوټیوب کانال د نن ورځې خبر وینئ. ننګرهار کې د کرهڼېزو توکو خرڅلاو لپاره ځانګړی پارک جوړیږي. ننګرهار کې د کرهڼېزې سوداګرۍ د قرضونو د تقویت او پراختیا پروژې لپاره د اړوندو ادارو مسؤلین وایي په دې ولایت کې به د کرهڼېزو توکو د ښې بازار موندنې په موخه ځانګړی کرهڼیز پارک جوړ کړي. دوی وایي په دې سره به په دې ولایت کې د کرهڼېزو توکو د خرڅلاو لپاره مناسب ځای پیدا او اخیستونکي به هم ځانګړي ځای ته ورځي. ختیځ ننګرهار کې میشت ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنۍ وړتیاوې پوره کوي. د یادونې ده چې کلونه کېږي دلته کروندګر په دې برخه کې شکایت لري. دوی وایي فصلونه ښه حاصلات لري خو پر وخت د پلور پر مهال له ستونزو سره مخ وي او ډیری وخت سبزیجات په کور او کروندو کې له منځه ځي. خو اوس کروندګر یو څه هیلهمند شوي او وایي د دې پارک په جوړېدو سره به یې کرهڼېزو توکو ته یو څه بازار پیدا شي او خلک به هم په اسانه سبزیو ته لاسرسی ومومي. مننه چې راسره وئ. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پڅو موندلی شئ.